السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو څنګه خپل موبایل کې د فیسبوک پاسورډ را معلوم کړئ؟ چې چا نه د فیسبوک پاسورډ هیر شوی وي نو هغه به موږ څنګه را معلوموو پاسورډ فیسبوک او دا کوم ځای کې وي نو زه یې په مکمل طریقه ښیم. که چا تر اوسه پرې زموږ پښتو ټي وي چینل چا نه وي سبسکرایب کړی نو دا درسره سبسکرایب کړئ او که د ویډیو ملغونې خوښه شوه نو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نو راځئ زما سره موبایل سکرین ته او زه تاسو ته ټوله طریقه ښیم چې زمونږ فیسبوک پاسورډ به کوم ځای نه مونږ ګورو. مونږ به راشو دلته کې خپل سکرین ته. چې کله د سکرین ته رالو نو مونږ به دلته کې لاړ شو سیټینګ ته. هر یو موبایل کې سیټینګ وي، هغه د سیټینګ ته چې کله لاړ شئ دلته کې به درته لیکلي وي، دلته به زه لاندې راشم ګوګل به تاسو ته ښکاري، په د ګوګل باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله به د هغې تاسو کلیک واخیستو نو دلته کې به راشي دنې آټو فایل. آټو فایل به ته ښکاري د دویم نمبر کې به د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو به د هغې باندې کلیک وکړو دلته به یې تپوس وشي ګوګل تاسو ته پاسه ښکاري آټو فایل وید ګوګل تاسو ته ښکاري په د هغې باندې تاسو به کلیک وکړئ. چې کله به د هغې باندې تاسو کلیک وکړو نو اوس به دلته کې به یې راشي پاسورډ. د پنځم نمبر کې تاسو وګوره پاسورډ، په داسې پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو به د هغې باندې کلیک وکړو نو دلته به یې دا ټول پاسورډ راواوړي. د موږ کومې فیسبوک کومې هیر شوي دي پاسورډ یې نو هغه دلته کې شته. تاسو به دلته کې په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړو په دې باندې نو اوس به موږ ته ټولې پاسورډ یې راوړي. اوس ګورئ ما چې څومره اکاونټ دي، څومره آیډیا مې جوړې کړي نو هغې پاسورډ یې ما ته دلته شو شي. نو دې نمبر یې متن شو کوم پاسورډ ده نو هغه متن شو دا اوس وګورئ څومره ښایسته. که تاسو د پاسورډ ګورئ نو دغه سترګې نشان باندې تاسو به کلیک وکړئ. چې کله تاسو به د هغې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به ټول پاسورډ ښکاره شي. نو خپل پاسورډ به تاسو دغه ځای نه رامعلوموئ. او که کله د جیمیل نه هیر شي، جیمیل کوم پاسورډ نه هیر شي نو تاسو کوم ځای کې کتلی شئ. خپل موبایل سکرین ته به راشئ، دلته به تاسو ته ښکاري کروم. په د کروم باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو بره به یې ته ښکاري د 3 ډاټس چې کوم دي، 3 ډاټ زه ورته نښه کومه. دغه د 3 ډاټس به تاسو ووایئ، به دلته لاندې راشي سیټینګز. په د سیټینګز باندې به کله کلیک وکړو تاسو دلته به یې لیکلي پاسورډ، په د دویم نمبر کې یې لیکلي شي پاسورډ. په د هغې باندې به کلیک وکړئ. چې کله به د هغې باندې تاسو کلیک وکړو نو موږ ته ټولې پاسورډ یې راواخیستې چې کومې یې اکاونټ یې جوړ کړي، یوټیوب چینل شو یا نورې کومه آیډیا دي، ایمیل دی چې کوم دی که نه ټول یې یې دلته کې راواخیستل. تاسو یا ډېره په اسانه باندې کتلی شئ خپلې پاسورډ یې. ټینشن به نه اخلئ، نو ټینشن نو پرابلم. چې مونږ وو انشاءالله دغسې ویډیو به تاسو ته راوړو. دا ویډیو در سره ضرور شیر کړئ خپلو ملګرو سره. ګوره ها زه تاسو ته ښیم دین به د سترګې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته پاسورډ راواوړي ټول. نو ډېر په اسانه باندې تاسو پاسورډ خپل کتلی شئ. خپل موبایل پاسورډ یې دغه ځای نه ګورئ چې چا نه پاسورډ یې هیر شوی وي.